سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو، نن درته په یوه نوې ویډیو کې هرکلی وایم، په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کول نه مخکې زموږ یاران کلیک یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بیل نشان هم کلیک کړئ چې تر څو هره یو ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. دوستانو، راځو ویډیو شروع کوو. که جنسي کمزورتیا لرئ، دغه تمرینونه یې درملنه کولی شي. جنسي ستونزې او ناروغۍ په هر عمر لرونکو کسانو کې که نارینه وي او یا ښځینه شتون درلودلی شي. په ښځو او نارینه‌وو کې ګډې جنسي ستونزې او ناروغۍ، د جنسي اړیکو په اړه نه لیوالتیا، د جنسي اړیکو په اړه ویره، پر ځان بې باوري او د جنسي اړیکو ترسره کولو په وخت کې درد او نور دي. بیا په جلا ډول د تناسلي آلې نه پورته کېدل، زرینزال او د مني کموالی، د نارینه شونډوالي، د جنسي اړیکې په وخت کې د درد احساس او د میاشتنۍ ناروغۍ د ګډوډۍ په ښځو کې جنسي ستونزې او ناروغۍ دي. پورته ناروغۍ او ستونزې دوه لوی لاملونه لري چې یا به فزیکي لامل وي او یا هم روحي او یا ذهني. د فزیکي لامل په وخت کې پرته د واک له ځنډ څخه ناروغ کس باید ډاکټر ته لاړ شي، او که ستونزه ذهني او روحي وي نو د درملو ترڅنګ نورې چارې هم شتون لري چې ناروغ یې باید ترسره کړي. په دې لیکنه کې موږ تاسو ته دا ښیو چې نارینه ځوان له جنسي کمزورۍ خلاص کړي. اول، وزن پورته کول. په منظم ډول د غړو ښکلا په کلب یا جیم کې او یا هم په کور او کار ځای کې د وزن پورته کول د وجود کې د نارینه جنسي هورمون یعنې ټسټسټرون زیات. دوهم، یوګا تمرین تر ډېره هندري او په هېواد کې ډېر دود دی. یوګا د انسان وجود انعطاف او تغیر منونکی جوړوي. یوګا تمرین کولی شي چې د وجود هر غړي ته حرکت وکړي او د وینې دوران په ښه ډول سره په جریان کې شي. د یوګا یوه بله ګټه دا ده چې د ښځې او خاوند لپاره جنسي اړیکې اسانوي او دوی کولی شي چې له بېلابېلو لارو دغه اړیکې ترسره کړي. ملګرو، دغه وه زموږ ویډیو، په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. ملګرو، ویډیو در سره حتما شیر کړئ. دوستانو، زموږ ویډیوګانې فحشه خپرول نه بلکې تر تاسو پورې د جنسي اړخه معلومات درکول دي.